د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د بنو مخزوم خاندان یوه زنانه وه، فاطمه نوم یې هغه غلا کړې وه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په هغه باندې فیصله وکړه چې د لاس به کټ کېږي. دا چونکې د ډېر شریف خاندان زنانه وه، دا خاندان یې راجمع شو او ویل چې دا خو زمونږ ډېره زیاته بېعزتي ده چې د لاس پرېکړه شي، راځئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شفاعت وکړو او د الله رسول دا حد درته معاف کړي. خپل منځ کې وویل چې دا جرأت به څوک وکړي چې د الله رسول ته دا خبره پیش کړي. نو په دې وخت کې وویل چې بل څوک خو دا وس او دا توان طاقت نه لري، نو دا کار به اسامه رضی الله تعالی عنه کې، ځکه دا الله ته ډېر محبوب صحابي دی او د ده پلار هم الله ته ډېر محبوب و. حب الرسول وابن حب الرسول. اسامه رضی الله تعالی عنه لاړ او د دې خلکو درخواست د الله نبی ته پیش کړ، شفاعت یې وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې ډېر سخت غصه شو او وی فرمایل چې ای خلکو، د مخکني امتونه په دې وجه باندې هلاک شو چې په هغوی کې به د یو کمزوري خاندان والا انسان غلا وکړه، په هغې به حد قایم کړه، او چې کله به د یو شریف خاندان والا انسان غلا وکړه نو په هغه ته به حد ماف کړه، په هغه به حد نه قایم، او په دې الله مخکني امتونه تباه کړي دي. او به اسامه رضی الله عنه ته غصه شول، اتشفع فی حد من حدود الله، او اسامه ته د الله د حدودو نه په یو حد کې شفاعت کې. او بیا یې فرمایل زما د په هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په لاس کې دی، که فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم هم غلاو کې لاس یې پرې کوم. دې واقعه کې موږ او تاسو ته یو څو درسونه پراته دي. اولنی درس دا دی چې کله ناکله د یو شریف خاندان انسان وي او هغه ډېر کمزوری کار وکړي، لکه دا د بنو مخزوم خاندان زنانه او غلا یې کړې ده. نو ډېر کرتې خو شریف خاندان والا انسان کچه کارونه نه کوي، خو کله ناکله پکې بعضو کې نقصان پیدا شي، نو هغه خاندان په هغه باندې اثر ونه کړي، بلکې دی هم کله ناکله کمزوری کار، خسیس کار، سپک کار وکړي. دویم دا دی چې شرعي حد چې کله حاکم ته ورسیږي د هغې عفو بیا نشته، هغه به قایمیږي. ځکه خو د الله نبی فرمایي حدود خپل مابین کې چې حاکم ته نه رسېدلي تاسو عفو کولی شئ. لکه تا نه یو سړي غلا وکړله، خبره حاکم ته نه ده رسېدلې او تاسو ته معاف کړه، نو د ده نه به لاس نه پرې کېدلی شي. خو چې کله حاکم ته خبره ورسېدله بیا به په هغه باندې شرعي حد قایمیږي. دریم په دې کې د اسلام عدل ته اشاره ده چې د اسلام احکامات د اعلی خاندان، شریف خاندان او کمزوري خاندان والا دپاره یو شانه دی. کم چې حکم د مالدار دی هغه د فقیر دی، کم چې حکم کم حد چې هغه په کمزوري خاندان والا باندې نافذیږي نو هغه به په اعلی او شریف خاندان والا باندې هم نافذیږي.